د غزني والي وایي تیر یوه کال کې په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 1400 وسلوال طالبان وژل شوي دي چې په وژل شوو طالبانو کې بهرني وسلوال هم شامل دي. د غزني والي وحید کلیمزي چې په یو خبري کانفرانس کې خبرې کولې وویل چې په دې ولایت کې وسلوال طالبان ځپلي او د افغان ځواکونو سره د جګړې توان نه لري. کلیمزي وایي په وژل شوو طالبانو کې 15 تن سرګروپان شامل دي او شاوخوا 260 تن نور ټپیان شوي دي. کال د آغاز څخه تر دې مهاله په غزني کې زیات کماندو هوایی او زمینی عملیات اجرا شوي دي. دښمن ته قوي تلفات اوښتي دي. د مبالغې پرته په حدود 1400 کسو کې تروریستان داخلي او خارجي اتباع د 55 سرګروپانو په ګډون باندې وژل شوي دي. همدغسې زخمیان د 260 په شاوخوا کې زخمیان لري. تقریبا 15 کسان چې 15 سرګروپان وو د اسیر نیول شوي دي. د غزني والي په دې کنفرانس کې ویل چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دې ولایت 3 ولسوالۍ هم د وسلوالو طالبانو څخه نیولې دي. د دغه موفق او مؤثرو عملیاتو نتیجه وه چې په غزني کې 3 ولسوالۍ چې عبارت د دهیک، خوجمري او جغتو څخه دي د جدي مقاومت پرته د دولت لاس ته ولوېدې چې د تیرو کالو په جریان کې متاسفانه د دښمنانو په لاس کې وي. همدغسې د موږ د 15 ولسوالیو مواصلاتي لار چې د دره قیاق څخه تیریږي چې جاغوري، مالستان، ناور، جغتو، رشیدان دا خلک تقریبا د محاصرې په حالت کې وو. کلیمزی وایي د غزني د 15 نورو ولسوالیو لاره چې د وسلوالو طالبانو لخوا تړل شوې وه د عملیاتو پر مهال اوس پرانستل شوې ده او د دې لارې په اوږدو کې اوس د افغان ځواکونو بیزونه جوړ شوي دي. هغه لار چې دغه ولسوالیو ته غځېدلې وه په هغې باندې دښمن تسلط درلوده. نن خوشبختانه هغه لار د دښمن د تسلط او تصرف څخه خلاصه شوه. په هغې کې 9 قوي امنیتي بیزونه ایجاد شول او د موږ هغه وطنوال چې په دغو ولسوالیو کې میشت وو په اسانۍ باندې تګ راتګ کوي. همدغسې انشاءالله د نورو ولسوالیو د تصرف او د دښمنانو د ځپلو په خاطر عملیات روان دي. په څنګ د دې کې د غزني زابل شارع چې تاسو ته بهتره معلومه وه چې دښمنانو په هغې ځای کې چک پوینټونه درلودل، سړک ته به راوتل، حتی د ګمرک یا د مالیې په نامه به د خلکو نه د عراده نه خوازۍ کولې، هغه ټول د منځه یوړل شول. په دې مسیر باندې هم یو تعداد بیزونه ایجاد شوي دي. د غزني والي په دې کنفرانس کې ویل چې په ملکي ادارو کې د اصلاحاتو لړۍ پیل شوي او یو شمېر د بیارغونې پروژې هم پیل شوي دي.